هلمند کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې سره د ښځو د حجاب د تطبیق او غربي رواجونو او عنعناتو د مخنیوي په تړاو د خلکو ملاتړ. د هلمند پوهنتون استاد مولوي عبدالقیوم ذاکر وایي د اسلام مبارک دین د انساني ژوند د ټولو اړخونو لپاره داسې حدود ټاکلي چې په عملي کېدو سره به په دنیا کې د عزت، شرافت او په اخلاقي اصولو برابر ژوند ولري او هم به د آخرت سعادت او نیکمرغي ور په برخه سي. ښاغلی ذاکر وایي حجاب د الله جل جلاله حکم دی او د دې حکم تطبیق د ټولنې ګډ مسؤلیت او مکلفیت دی. باید په دې حق لبانې د حجاب یا د عفت هفته یا د حجاب ورځ یا اسلامي فرهنګ میاشت داسې په داسې نمونه باندې باید ورځې ونې ولمانځل سي او په هغه کې عامه کمپاینونه جوړ سي او خلکو ته کنفرانسونه جوړ سي او خلکو ته سیمینارونه ورکول سي په ښارونو کې، په کلیو کې علما وعظونه وکړي، جرګې او په اصطلاح خلک راوغواړي، هغه په دې باندې پوه کړي دوامداره. دا هغه څه دي چې زما په نظر باندې د دې ناوړه او فاسد رواجونو په حقله باندې شاید ډیر مثبت تاثیر ولري. هلمند کې دیني عالم مولوي عبدالحکیم وایي اسلام د حیا، پت، عزت او ننګ دین دی. خپلو پلویانو ته د حیا لارښوونه کړې او تل د پتمنو انسانانو ستاینه کوي. د ښځو حجاب او کوم که د نورو حقوق وي د الله پاک د قانون مطابق موږ دا غواړو چې د الله پاک د اصولو او د قانون مطابق ښځو ته د حجاب په پردګۍ کې هم دا ورته ورکو او حقوق یې هم باید د شریعت په چوکاټ کې ورته ورکو. کوم څه چې شریعت وایي هغه د قرآن وایي هغه حق موږ د الله پاک موږ امر کړي، موږ به خامخا باندې ورکوو دوی ته، د ښځو ته هم د ښځو حقوق ورکوو او د حجاب په پردګۍ کې به موږ دا غواړو چې هغه د قرآن عظیم شان مطابق قوانین اصول مراد سي. همداراز د هلمند یو بل اوسیدونکی حاجي فضل محمد وای حجاب د الله امر دی، د دې امر تطبیق پر ځان عملي کول خپل فرضي عمل بولي. حجاب چې قرآن راوستولی دی یا د خدای د رسول د خوا سره غلی باید هغه حجاب دوی قبول کړي. موږ په سرای کې خدای ستا د ابوغره چې ده دا به زموږ د ښځو حجاب دی. یا ځکه مصرف نشي کولی، دا که چا کوه دا پروپاګند کوي، نور ښځې ګرده په حجاب کې دي او حجاب یې خوښ هم دی، د حجاب څخه سرغړونه هم نه کوي. دا که چا ویله دا د غیر شرعي خلکو کار دی چې دا خبرې کوي. د هلمند د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی سلطان کریم وایي غربي هیوادونه د اسلامي نظام خلاف څرګندونې کوي. موږ د خپل دین او نظام اوامرو ته ژمن یو او پر ځان یې تطبیقوو. ښاغلی فضل کریم وایي هیڅکله به په خپله ټولنه کې بې حجابۍ او ناوړه رواجونو مروج کېدو ته اجازه ورنه کړي. موږ د دې سره په مکمل ډول ملاتړ یو دی، ځکه چې زموږ پلار زموږ نیکه دا ټوله پر دغسې حجاب باندې لکه موږ چې مخکې ذکر کړی چې دا چادري زموږ حجاب و او دا زموږ خوښ دی، دا زموږ حجاب دی، موږ د خپل حجاب ملاتړ کوو. د هلمند خلک وایي د اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ټول فرمانونه، هدایت او لارښوونې د قرآني آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې صادریږي چې د دې اوامرو د تطبیق لپاره په ټولنه کې عملي ګامونه پورته کړي دي.